سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله به اوسئ. دا چې زما د کمپیوټر سکرین ریکارډ خراب دی نو مجبور شوم له موبایله یې وکړم. تاسو ته زه په دې ویډیو کې ښیم چې څنګه پوه شو زموږ پاڼه شرایطو ته رسېدلې ده یا زموږ پاڼه پیسو ګټلو ته آماده شوې ده. هغه پاڼې چې پیسو ګټلو ته آماده شوي او شرایط یې پوره وي او دوی په افغانستان کې وي، هیڅ مشکل نشته. دوی یوازې باید په بهر کې یو کس اډمین کې، که پاکستان کې، که په ایران کې، یعنې له افغانستانه بهر، او هغوی خپل ادرس ورکړي، د ادرس د بانک اکاونټ ورکړي، ادرس ورکړي او زیپ کود ورکړي، او د دې ترڅنګ یو فورم ده هغه فیسبوک ورته رالیږي، باید هغه ډک کړي ورته او بیرته یې ورته واستوي. په هغه فورم کې هم یوازې هغه نوم او ادرس دی، همدغه شیان دي. وروسته بیا دوی کولی شي چې له افغانستانه ویډیوګانې ورپورته کړي. دا چې بیا له کومې لارې باید موږ ویډیوګانې پورته کړو تر څو هغه په عایدو باندې راشي، هغه پیسې وګټي. هغه لاره زه تاسو ته په همدې ویډیو کې ښیم. تاسو به راسئ، لومړی به ګوګل خلاص کړئ. زه ګوګل خلاصوو. په ګوګل کې به تاسو ولیکئ کریاتور اسټوډیو، چې ما له مخکې لیکلی ده. دغه کریاتور دغه اول تاسو وګورئ، دغه په دې باندې به کلیک وکړئ. هغه دوستان چې دوی نه وي په ګوګل کې دا خلاصوي، بیا له دې نه د فیسبوک ادرس غواړي او پاسورډ غواړي، ایمیل غواړي، هغوی باید خپل د فیسبوک ایمیل او پاسورډ ورکړي. دا چې ما تیار فیسبوک خلاص او زه بیا په دې باندې بیا کلیک کوم. تاسې وګورئ دلته زما پاڼې خلاصیږي، کومې پاڼې چې زما دي. دوستانو دوه پاڼې زموږ یو خیرو کاکا خیر الله خان په نامه ده، بله زرکشان په نامه ده. زموږ زرکشان پاڼه دوستانو پاڼې دوه دانې پاڼې زموږ یو خیرو کاکا ده، بل زرکشان ده. مثلا تاسو هم کولی شئ ډېر پاڼې دلته ور اډ کړئ. دلته خپله ما بزنس سایټ ورته جوړ کړی، تاسو هم کولی شئ بزنس سایټ ورته جوړ کړئ او ټولې پاڼې په هغه کې اډ کړئ. او وروسته کله چې همدغه کریټور اسټوډیو خلاص کړئ، هلته به ټولې پاڼې تاسو خلاصېږي. سپاره باندې کلیک وکړئ، تاسو کولی شئ هغه خلاص کړئ. مثلا دلته راسئ ګورئ، دلته تاسو راغلئ، دلته به کلیک وکړئ. زما مثلا دغه دوه پاڼې دي، ورته وګورئ، زرکشان ده او خیر الله خان ده. لاندې نور پاڼې هم دي د دوستانو دي. دغه زرکشان باندې به کلیک کوم ځکه دا اوس په عایدو باندې راغلی ده او پیسې ګټي. ښه، اوس مثلا اول لومړی باید دا معلومه کړو چې زموږ پاڼه شرایطو ته رسېدلې ده او که نه ده رسېدلې. دا اوس فیسبوک خپل شرایط ډېر اسان کړي دي. بیا دلته راځو، کلیک کوو او دغه خیرو کاکا پاڼه چې هغو ته رسېدلې وه پیسو ګټلو ته، خو دا چې موږ دا ډېر وخت ویډیوګانې نه دي ورپورته کړي، نو هغه واچ ټایم یې بېرته کم شوي دي. کله چې دا خلاصه کړه پاڼه، بیا راځئ مونیټایزیشن ته، په دې باندې کلیک کوو. په دې باندې چې کلیک وکړئ، ګورئ دغه مونیټایزیشن مشکل نه لري تر اوسه، خو وګورو چې آیا شرایط یې پوره دي او که نه. د دې پاڼې سبسکرایب بټن چې ده دا فعاله ده او ستوري فعاله ده. سبسکرایب یو څوک تا سبسکرایب کوي په فیسبوک کې، هغه په میاشت کې تا ته $1 په بدل کې درکوي. چې زموږ همدا پاڼه دوه کسانو سبسکرایب کړې ده او هره میاشت $2 راځي چې په هغو کې 10% مالیه ګرځوي. دغه دوه فعاله دي دواړه. اوس وګورو چې لاندې نور کوم شیان دي. ګورئ، یو انسټریم اډسنس، دا په ویډیوګانو باندې کوم اعلانات راځي، دا هغه اپشن ده، دا تر اوسه نه ده فعاله. دلته اوس کلیک ورباندې کوو، ویو کرایټیریا ده. ښه، په دې باندې ګورئ، دلته اوس ما ته وایي چې ستا فالورز پوره دي. فالورز یې اوس 50,000 کړی چې پخوا 10,000 وو. او د ویډیو ویو چې ډېره کم کړی ده، پخوا 600,000 دقیقې اوس 80,000 دقیقې دي په 2 میاشتو کې، یعنې په 80 ورځو کې باید ستا ویډیو 80,000 دقیقې ولیدل شي.
دوستانو بخښنه غواړم چې ویډیو خوري زه له ټلیفونه کوم او ټرایپاډ هم نشته. زما د کمپیوټر سکرین ریکارډ خراب ده. نو په 15 ورځو کې باید 15,000 دقیقې ویډیو وکتل سي چې دا ډېر اسانه ده او کولی سي یوه ویډیو پرې کړي، کولی سي دوه ویډیو پرې کړي، کولی سي درې ویډیو پرې کړي. بعضې ویډیوګانې تاسې ګورئ چې په لکاو ویو لري نو ډېر زر پرې کوي. او بل اکټیو ویډیو یعنې تاسې باید 15 ویډیوګانې په پاڼه کې ولرئ او خپلې ویډیوګانې وي. یوه یادونه باید وکړم چې ویډیوګانې باید خپلې وي. پردي ویډیوګانو باندې فیسبوک پیسې نه ورکوي، البته ورکوي، کولی شي هغه پیسې دغه ویډیو اصلي څښتن ته هم واستوي. پیسې ورکوي خو هغه اصلي څښتن ته یې استوي ویډیو. مثلا که ستاسو په ویډیو کې کوم میوزیک کارول شوی تاسو ته فیسبوک مسیج کوي چې ستاسو ویډیو کې دغه میوزیک ده او د دې پیسې تاسې حق نه لرئ، نو یا یې غوتاسې یا تاسې نه درکوي. خو که چیرې بیا تاسې دلیل ورته وړاندې کړو، ما همداسې یوه ویډیو تېر کال پورته کړې وه، وایي چې دا ویډیو ستاسو نه ده، ما خپل دلیل ورته وویل، نو 40 روپۍ وې او ماته پرې ور واستولې. نو اوس یوازې د دې پاڼې ویو پاته ده چې 15,000 دقیقې په هغو کې هم 32% سوی ده، 32% پاتې نور دا چې کله پرسي بیا دغسې یو ټیک مارک راځي. کله چې ټیک مارک راغی بیا دغه اپشن پورته ځي، له دغو سره یو ځای کېږي. کله چې له دغو سره یو ځای سو دلته د ویو ټول په نامه ده. کله چې هغه اپشن راپورته شي او شرایط یې پوره شي دلته د سیټ اپ په نامه باندې راځي. او کنه یو شی چې موږ تاسو انسټالوو هغه پروسه مې یو څه درازه ده، زه انشاءالله په هغه باندې هم تاسو ته ویډیو جوړوم چې څنګه اپلای ورته وکړو، څنګه خپل اکاونټ نمبر ورکړو، څنګه خپل ادرس ورکړو او هغه فورم چې دی استوي هغه څنګه ورکړو. او فیسبوک نه تاسې کولی شئ چې څو لارونه پیسې وباسئ، بانک اکاونټ ورکوئ یا ماسټر کارډ که درسره هغه باندې ورکوئ. په بهرنیو هیوادونو کې اروپایي او امریکایي هیوادونو کې دغه د بانک کارډي کارت هم کار ورکوي، کولی شئ هغه ته پیسې تاسې ورکړئ او هغه ته تاسې پیسې واچوئ. او بله طریقه یې د پیپال ده. پیپال کولی شئ تاسې فیسبوک نه زیاتره ملګري دوستان په اروپایي هیوادونو کې اوسي، دلته متاسفانه چې مالیه ډېره لوړه ده او کله چې تاسو اکاونټ ته پیسې راځي او تاسو نه زیاته مالیه هم ګرځوي، نو تاسو پیپال ورکړئ. پیپال بیا فیسبوک یوازې خپله مالیه له تاسو نه ګرځوي، وروسته پیسې تاسو ته اچوي پیپال کې. همدا طریقه ده. بیا مثلا تاسو کولی شئ چې له دغو لارو نه پیسې وګټئ. یو ویو د په نامه ویو له لارې تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ. بل بونس په نامه ده چې ما یو پوسټ هم کړی و، دا یوه جایزه ده. دا د فیسبوک یوه جایزه ده چې دا پاله کېږي او تاسو کولی شئ بیا وروسته د پوسټ، د لایک، د شیر له لارې پیسې وګټئ. سټار ده، سټار یا ستوري داسې تاسو به لیدلې د کوم چا ویډیوګانې چې ډېر وایرل شوي، هلته د ستورو اپشن ورکړی، تاسو کولی شئ ستوري ورته واستوئ. یا ستوري په 1 روپۍ دی او په 10 سنټه او په 10 سنټه حتی په 100 روپۍ باندې ستوري شته، تاسو هغو ته هڅوئ. ګیفټ چې په ټیک ټاک کې ده. بل د سبسکرایبز بټن ده، دا یو څوک تاسو سبسکرایب کوي او په 90 سنټه د میاشتې تاسو درکوي، که 80 سنټه دی او هغه 20 سنټه او فیسبوک مالیه ګرځوي او فیسبوک خپل حق ګرځوي. بل برانډډ کنټاکټ دا مثلا تاسو یو د بل چا پاڼه عایدو ته رسېدلې ده، تاسو هغه کولی شئ له ځان سره اډ کړئ. یا مثلا ستاسو بله پاڼه ده، ستاسو بله پاڼه د عایدو ته رسېدلې ده، شرایط پوره دي یا نه دي پوره، تاسو کولی شئ هغه دلته اډ کړئ. هغه ویو چې په هغه پاڼه کې اخلي پیسې تاسو ته راځي. او که مثلا بله پاڼه له دغې خپلې پاڼې سره اډ کوئ، بیا کوم ویو چې په هغه بله پاڼه کې دی یا ستا په پاڼه کې کوم ویو چې راځي، کومه ګټه چې راځي، هغه هم هغه بلې پاڼې ته ورځي. اوس که زه مثلا دلته خیرو کاکا پاڼه ده، که زه زرکشان پاڼه اډ کړم را سره، کومه ویډیو چې زه دلته پورته کوم کوم ویو چې په هغه بله پاڼه کې اخلي د هغې ګټه ماته دلته راکوي. همدغه طریقې دي چې نورې لارې هم لري. اوس راځو وګورو کومه پاڼه چې زما عایدو ته رسېدلې ده. دلته بېرته راځو،
دلته پاڼه انتخابوو، زرکشان پاڼه ده، ما دغه پاڼه د عایدو ته رسېدلی. دلته بیا مثلا د پیسو لارې زیاتې دي. یو ویو ده چې پیسې ورکوي، بونیس ده او په ویډیوګانو باندې د اعلاناتو راتلل دي، سټریم ارټس ده او ریل. تاسو د فیسبوک لنډې ویډیوګانې نه ریل چې تازه پاله سوی ده او یوه نیمه دقیقه تر 2 دقیقو پورې هلته ویډیوګانې خپرېږي چې زیاتره کسان یې خپروي د ټیک ټاک په شان باندې. هغه هم ښې پیسې ورکوي. تاسو کولی شئ هغه ته ویډیوګانې جوړ کړئ، هغه هم فعاله شي او شرایط یې پوره شي او تاسو ته پیسې درکوي. ستوري دي، سبسکرایبز ده او مخکې مې چې دلته تشریح کړو. اوس زموږ دا پاڼه دلته وګورئ، دلته ما ته مختار راکړې ده او مختار یې ځکه راکړی چې ما په ریل کې پردي ویډیو پورته کړې وه. زه مې د واورې ویډیو د کابل ښار هغه ما پورته کړې وه چې متاسفانه ما ته یې ښکاره کړو ویډیو ستاسو نه ده او پردي ویډیو ده. نو بیا ما ریل ته ویډیوګانې نه دي پورته کړي. ښه اوس ګورئ ویو پیج دا وګورو. زما دغه د دې پاڼې دا ټول فعاله دي. مثلا په ویډیوګانو باندې اعلانات چې دي دا فعاله ده او دلته لیکلي دي چې پیسې ګټي او سبسکرایبز یې فعاله ده او ستوري هم فعال دي او ریل هم فعاله ده. مثلا څنګه پوه شو چې زما پاڼه کې ویډیوګانې باندې پیسې راځي. دا هلته کلیک کوو. کله چې کلیک مو وکړ ګورئ اوس ویډیوګانې خلاصې ټولې شنې علامې د ډالرو یې فعاله سوې دي. دغه ته وګورئ. دا په دې معنا چې دغه ویډیوګانو باندې پیسې راځي. که چیرې وکتل شي په هغه هېوادونو کې چې هغه عاید یې زیات دی په دغو باندې پیسې راځي. دلته تاسو کولی شئ ټول معلومات ترلاسه کړئ، څومره کسانو ته رسېدلی ده، څومره دقیقې لیدل سوې ده، څو سکنډه لیدل سوې ده. تاسو کولی شئ معلومات ترلاسه کړئ. مثلا راځو دلته مونیټایزیشن ته دلته زرالو وګورئ. دغه پیسې دي مثلا راځي. نن څوم تاریخ ده؟ د اپریل 6مه ده. 2.65 ډالره ماته نن راغلي دي. ګورئ پرون د اپریل 5مه وه 3.25 ډالر وو. پرون د اپریل 4مه وه 3.96 وو. د اپریل په 3مه 4.40 وو. د اپریل په 2مه 6.15 ډالر وو. د اپریل په اوله 8.80 ډالر وو. همداسې پورته. دا هغه پیسې دي دوستانو چې دا یوازې ستاسو پیسې دي. دا فیسبوک خپل مالیه ورنه ګرځولې ده، خپل حق یې ورنه ګرځولې ده. دا پیسې تاسو ته استولې دي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې فیسبوک پاڼو ته ویډیوګانې ورپورته کړئ او جالبې ویډیوګانې، خپل ویډیوګانې ورپورته کړئ تر څو هغه لیدونکي زیات ولري او تاسو شرایط پوره شي او وروسته ورته اپلای وکړئ. دوستانو یوه یادونه کوم چې تاسو کولی شئ په افغانستان کې له فیسبوک نه پیسې وګټئ. په کومه برخه کې؟ په همدغه برخه کې چې تر ټولو زیات پیسې ورکوي او یعنې په ویډیوګانو باندې چې اعلانات راځي او ریل برخه کې. مثلا سبسکرایبز کوم تاسو کولی شئ هلته پیسې وګټئ. ستوري هم او یوازینی مشکل دا ده چې باید بهر کې یو څوک وي چې هغه ورته اپلای وکړي، خپل ادرس ورکړي او تر څو دوی ومني. ځکه افغانستان متاسفانه چې فیسبوک نه مني، هغه د بانک اکاونټونه نه مني. یوازینی بهرنی کس کولی شي دا کار وکړي. مثلا ستاسو پاڼه ده، مثلا زه وایم زما د ملګري پاڼه ده په افغانستان کې شرایطو ته رسېدلې ده او ما زه یې اډمین کړی یم. زه ورته دلته اپلای کوم، مثلا پیپال ادرس ورکوم یا خپل اکاونټ ورکوم او هغه ویډیوګانې له افغانستان ورپورته کوي. هیڅ مشکل نشته. پیسې ورته راځي، پیسې زما اکاونټ ته راځي او زه خپل ملګري تاسو ته وم. دلته بعضې شرکتونه ستاسې په پیسې باندې کار کوي. تاسو سره تاسو کولی شئ مثلا هغو ته پیسې ورکړئ او تاسو ته پیسې واستوي. کومې پیسې چې راځي او دوی خپل حق مالیه ورنه اخلي او باقي پیسې تاسو ته استوي. خو کوشش وکړئ چې تاسو فیسبوک کې کار وکړئ او فیسبوک نه پیسې وګټئ. فیسبوک ښې پیسې لري او ښه ګټه کوي. ګورئ داسې ورځ راغلې ده چې 19 روپۍ حتی له دې نه زیاتې پیسې فیسبوک
دوستانو زه کوشش کوم چې تاسو ته په هغه برخه کې چې څنګه ورته اپلای کېږي هم ویډیو جوړه کړم. اوس یې شرایط بیخي اسانه سوي دي. یوازې 50,000 فالوورزه او 80,000 دقیقې چې هغه مخکې 600,000 دقیقې وي. خو د دې کې چې دغه ویډیو تاسو ته یو څه ګټه رسولې وي، که کوم پوښتنه لرئ په کومنټ کې وکړئ، زه به انشاءالله جوابونه درکړم حتما که خیر و. د فیسبوک او د یوټیوب لپاره خو پام کوئ دوستانو، یوازې خپل ویډیوګانې